د لغمان والي د دې ولایت د سکتوري ادارو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې ولسوالیو ته خپل کاري سفرونه ډیر او د ترسره کړو چارو ګزارشونه د ولایت له رهبرۍ سره شریک کړي. دغه څرګندونې د لغمان والي رحمت الله ارمل نن د دوشنبه په ورځ د جدي په 29مه نیټه د اداري مجلس په نوبتي ناسته کې وکړې چې پر مهال د ولایت مرستیالانو او د بیلابیلو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. د اداري مجلس په نننۍ نوبتي ناسته کې پرانیستونکې او لارښوونکې وینا د سلطان غازي بابا ښارګوټي د اوسیدونکو د قبرستان د ستونزې د حل وړاندیز د پوهنې ریاست پخوانۍ ودانۍ د زراعت مسلکي لیسې لپاره او وترنرۍ انسټیټیوټ په اختیار کې د ورکولو وړاندیز د جمهوریت ریاست د 108 ګڼه فرمان د 1499 کال د 9مې د 8 تاریخ په اساس د کډوالو د هستوګنیزو نمرو د ویش وړاندیز او د سلطان غازي بابا ښارګوټي اړوند د ارسلور سیمه کې د پوهنتون د 10 متره اوږدوالي او د 6 متره عرض د حجم تبدیلي په اړه وړاندیز د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه ول. د لغمان والي رحمت الله ارمل په پیل کې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه امنیتي سیاسي سولې انکشافي ټولنیز او هرالخیز وضعیت باندې خبرې وکړې. د اجنډا مطابق د حج او اوقاف رئیس مولوي سید نجیب الله هاشمي له لوري د سلطان غازي بابا ښارګوټي د اوسیدونکو د هدیرې موضوع په اړه هرالخیز معلومات د ناسل ګډونوالو سره شریک کړي شول. هغه ویل د هدیرې ځمکه چې شاوخوا 150 جریبه کېږي د یادو خلکو له لوري له غصب څخه ژغورل شوی، خو ولې اوس مهال پر وړاندې باندې ځینې ستونزې راولاړې شوي چې ولسونه یې د حل غوښتنه کوي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس کډوالو ته د هستوګنیزو نمرو په اړه د جمهور رئیس د 108 ګڼه فرمان په اړه معلومات وړاندې او یادونه وکړه چې د دوی د شمیرونو له مخې په لغمان کې 15,000 داخلي بې ځایه شوې کورنۍ موجودې دي. د لغمان والي رحمت الله ارمل له لوري د سلطان غازي بابا ښارګوټي د اوسیدونکو د قبرستان د ستونزې حل په موخه د ولایت مرستیال په مشرۍ د ښار جوړونې او ځمکوالۍ ښاروالۍ پوهنتون او د حج او اوقافو ریاستونو څخه ګډ پلاوي ته دنده وسپارل شوه چې یاده موضوع وڅېړي او بلې ناستې ته تفصیلي ګزارش وړاندې تر څو له یوه لوري د خلکو قناعت حاصلولو بله ځمکه هم د غصب څخه ژغورل شوي اوسي. هغه دغه راز د کډوالو د هستوګنیزو نمرو د ویش د ستونزې حل او په دغه برخه کې د جمهور رئیس د فرمان عملي کېدلو لپاره هم اړونده ادارو ته لارښوونه وکړه. نوموړي د حج او اوقافو رئیس ته لارښوونه وکړه چې د دیني عالمانو لیست چمتو تر څو مستحق کسان د هستوګنیزو نمرو څښتنان شي. ښاغلي ارمل دغه راز د اداري مجلس په دې ناسته کې یادونه وکړه چې په اداراتو کې ورته شفافیت او اهلیت مهم دی او په دغه برخه کې هر رئیس کاملا د تغییراتو صلاحیت لري. د لغمان والي رحمت الله ارمل د احصایې او معلوماتو ریاست ته دنده وسپارله چې په روانه اونۍ کې د برېښنایي پیژندپاڼو دویم مرکز فعالیت پیل کړي. هغه دغه راز د دې ولایت د سکتوري ادارو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې ولسوالیو ته خپل کاري سفرونه ډیر او د ترسره کړو چارو ګزارشونه د ولایت له رهبرۍ سره شریک کړي. نوموړي د غصب د مخنیوي کمیسیون ته لارښوونه وکړه چې په جدیت سره خپلې چارې ترسره او هیڅ ډول تعاملات ترسره نه کړي. نوموړي الیشنګ ولسوالۍ ته د خپل وروستي سفر په اړه هم معلومات د مجلس له ګډونوالو سره شریک کړل. بل لور ته د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار د نن ورځې د غصب د مخنیوي کمیسیون د ترسره کړو چارو اړوند معلومات شریک کړل. هغه یادونه وکړه چمتو دی چې ولسوالیو ته د سکتوري رئیسانو په مشرۍ سفر ترسره او وشي کړی هلته د ولسونو ستونزې په مخامخ ډول واوري. په دې ناسته کې دغه راز په ګڼو برخو کې لازم تصامیم ونیول شول او پریکړې وشوې.